بس وتونګو ته ډیر وخت پاته و. ناشم راته وویلې چې د جبل نور غرو خواته به لاړ سو. هلته د قرآن پخواني آیاتونه ساتل سوي دي. نو موږ د جبل نور غرو خواته روان سولو. هلته چې ورسېدل نو په غرو کې لوی لوی سرنګونه جوړ سوي چې په دا سرنګو کې د قرآن آیاتونه، سورتونه او سپارې ساتل سوي ولې. او خلکو دا ویل چې دا ځای یو دوه بلوڅ وروڼو جوړ کړی و چې له وسه د هغه فیملي د دا ځای خیال ساتي. ما هم راغلی دلته څه دا یول وار دی ښه عجب یې جوړ کړی. دا ګوره یو څلور پنځوس کاله زړ. دا دلته اوس دوی بندوي وایي زر راسئ. ډېر پخواني قرآن مجید تلې پراته دي. تاریخونه یې خپل پرکښلي دي چې دا د وخته دي. دلته خلک راځي دعا ورته کوي، دعا ځان لپاره. دا اوس ګرده دا سپارې و دا شان ښه دا ګرده دا دی د انډیا د دی دا ګوره دا کلام فقط وخت نسی هرته بکښلي دلته لیکلی دی. او دا څو کالغه دی؟ دا په لاس کښل سوی دی ماجي. لاس باندې د هغه یې 100 کاله کېږي. اوس د دا د څه دی؟ دا په 1894 کې دی. 123 کاله د دې کېږي. 123 کال د دې کېږي. دومره پخواني دی. ته دعا وکړې وکړه معلوم یوه دعا وکړې. او ستا لپاره دعا کوم زما مې ستا په زوی ښه بس خامه یو مخلوق لپاره دعا کوم. او بلکل بس دعا راله کوم ورکړئ. دا ډېر زوړ قرآن مجید دا ګرده دا ګوره د رقسم ډبره باندې دغه سوی دی. د غره په مابینځ کې دا ځای جوړ کړی. په دغه سرنګو چې دننه موږ ګرځېدل نو باور وکړئ زړه ته دومره زیات سکون راغلی. د قرآن دغه کلمات آیاتونه چې سترګو ته ښکاره سولو زړه ته یو عجبه رڼا راکړه. داسې ښکاره کېدل لکه دا یوازې یو سرنګ نه دی بلکې د ایمان، سکون او برکت خزانه ده. دلته په دې ځای کې یو کارکوونکی چې اجمل نومېدی هغه څخه مې د دغه جبل نور د تاریخ پوښتنه وکړه. دا جبل نور القرآن 1992 کې جوړ شوی دی. د دې مقصد او مطلب دا دی چې ګرده دنیا سره، پوره پاکستان سره، پوره بلوچستان سره چې دلته دغه شهید او ضعیف اوراق راسي جمع سي. نو دا جوړ کړی دغه مقصد او مطلب ده. بیا د دې ځای څخه چیرې ځي؟ د دې ځای دا دغلته پراته دی. دا یو سرنګ نه دی. دا کوم سرنګ چې موږ ولاړو د دې نه به 2.5 کیلومتره ده. دا داسې مخ ته ښه ډېره تللې مخ په دا خواته دی. دا حالات ته وایي چې څه بند کړی دی. نو داسې نو داسې دی تقریبا کم و بیش دا ټایم جبل نور القرآن 2.5 کروڑ نسخو څخه زیات سمبال کړي دي. او د دې علاوه د دې سرنګ علاوه بعد چې کوم سرنګان دي 35-36 سرنګان دي. په هغه کې دوه باندې اوس کار سټارټ دی. او نور چې دی یو ډکېږي، نور چې دی ډک سو هغه سیل سو بند سو. دا ایډیا چا راوستلې ده؟ دا اول کار چا شو؟ 1992 کې دوه ورونه حاجي عبدالرشید لیړي او حاجي عبدالصمد لیړي نو بلوڅان دي. نو هغه دواړه ورونو فی سبیل الله د الله رضا لپاره اوس هم چې دلته کوم کارونه کیږي هغه فی سبیل الله اپنی مدد آپ کې دا هغو خاندان یې کوي. هغه خاندان یې کوي یا اپنی مدد آپ یو داسې یو دغه راسي. د اوس په دې کې داسې یو زوړ تاریخي قرآن مجید ته موږ ته راشوی سي چې تاریخي خو ګرد هلته دي. تاریخي خو که ستا په علم کې که نه 21 جنوري شب دلته څه غله را ورته وایه که څنګه څه ورته وایه هغه راغلل هغه اول سره هغه اخر سره پورې څو چې هغه تاریخ قرآن شریفانو په هغې باندې داسې تفصیل لیکلی هغه لیکلی فلانه لیکایي کړې ده د دونه کاله مخکې هغه یې ګرده بیول. ستا په اندازه دا به د څو کالو ده؟ دا تقریبا دا اوس ګوره د دې اندازه د قرآن شریف اول چې به په لاس کوم لیکلی کېدی نو هغه به چې دی کاتب خپل نوم او سن تحریر کوي. نو دا اوس چې ته عالم ته ښکاره کې دغه مطابق دا کم از کم دا د لاس لیکایي ده د کاغذ سره اندازه کول کېږي چې د کاغذ څونه زوړ دی. نو دا تقریبا 250 کال زوړ دی.